څو ملګرو رانه د یوې مهمې موضوع په اړه پوښتنه وکړه، نو فکر مې وکړ چې تاسو سره هم دا موضوع شریکه کړم. ډېره زیاته مهمه ده. هغه دا ده چې د روژې مبارکې وروستیو کې ځینې خلک دا افواهات او دا موضوع خپروي او دا وایي چې که چېرته د روژې په اخره جمعه کې یو څوک 2 رکعته یا 4 رکعته نفل لمونځ وکړي، نو دا د تیرو ټولو لمونځونو چې ده قضا کړي وي د هغې کفاره ده او الله پاک ورته هغه لمونځونه د دوی په باور باندې بخي. دا موضوع کاملا غلطه ده دوستانو. نه په حدیث، نه د قرآن کریم په آیت، په هیڅ شي باندې ثابته نه ده او علماو فتوا ورکړې ده. ګڼ ځایونو ټول علماو دا فتوا ورکړې ده چې رښتینې عالمان دي چې دا موضوع په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دروغ تړل دي. ځینې خلک حتی دا وایي چې دا حدیث دی او په حدیث کې راځي چې که څوک د جمعې په آخر کې 2 رکعته یا 4 رکعته لمونځ وکړي نو دا د تیر عمر ټولو کفاره ده. دا غلطه موضوع ده. دا هیڅ شرعي بنسټ نه لري. مو په ځان په عذابوئ، نه مې نورو سره شریکوئ. خدای مکړه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دروغو تړلو په دغه دام کې راګیر نشئ چې خلک دغه کارونه کوي. دا د کوم چا له ځان نه جوړ کړی او د ځانه دا موضوع جوړه شوې ده. په حدیثو ثابته نه ده، نه په د قرآن کریم په آیت ثابته ده، نه علماو صحیح بللې ده. نو ځان ترې وساتئ.